واک ته رسیدلی دي د ملګرو ملتونو پر رول د پروګرام د میلمه سره خبرې کوم. ادریس مامونځی صاحب د شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل دی. د پروګرام د دویم میلمه تصویر ګورم، خو په پروګرام کې را سره مامونځی صاحب ده او ننګ صاحب ته هم ښه راغلاست وایم چې د پروګرام په دویم برخه کې به د اقتصادي موضوعاتو په هکله ورسره خبرې وکړم. خو اوس مامونځی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، پروګرام ته په خیر راغلی. په سر کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ملګرو ملتونو پر رول وغږیږي، د ملګرو ملتونو اندېښنې څومره په ځای او جدي دي؟ تاسو اوس په خبرونو کې هم واوریدل چې نکلاسن د متقي سره لیدلی او همداشان کندهار ته تللی و. دا لیدنې کتنې د کومو موخو لپاره کیږي؟ ډیره مننه اغلی نورستاني. د ملل متحد حضور په افغانستان کې سره لدی چې د افغانستان نه تقریبا ډیپلوماټیک میشنونه اکثریت وتل او ډیر کم تعداد باندې ډیپلوماټان پاتې شو. یعنی د طالبانو سره د سیاسي اړخ د ډیپلوماټیک اړخ د هغوی لپاره د انګیجمنت د ملل متحد د ملګرو ملتونو پرته بل کومه اداره نه و. نو د ملګرو ملتونو حضور الته په افغانستان کې او د هغوی د طالبانو سره انګیجمنت دا ډیر یو اهم قدم دی چې په دې طریقه باندې کې کولای شو چې مونږ یا نړۍ د خپل پیغام طالبانو ته ورسوي او هغوی ته خپل کم فکر دی کم کنسرن دی چې د طالبانو د پالیسۍ په نتیجه کې د ملل متحد هغه اساسي اصول ته چې هغه د بشري حقوق دي او هیومن رائټس دی، جندر ایکوالټي ده، نو دغه شیانو ته چې کم تهدید مخکې کیږي د طالبانو د پالیسۍ د قبله هغه د هغې په باره کې د ملګرو ملتونو په ذریعه باندې طالبانو سره خبرې وشي. تاسو ولیدل چې په دې اوسنی نږدې وخت کې د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مامور چې مادام امینه چې د سکرټر جنرال معاونه ده او په ملګرو ملتونو کې د سکرټر جنرال نه وروسته دویمه رتبه. مامونځی صاحب دقیقاً دغه پوښتنه مې مطرح کوله چې د امینه نه وروسته اوس نکلاسن کندهار ته ځي. آیا موږ داسې ویلی شو چې اوس دوی دننه په کابل کې په مرکز کې د افغانستان پلازمینه کې د طالب چارواکو سره د لیدو کتو څخه ناهیلي شول او په دې پوهیږي چې نور قدرت په کندهار کې او هلته باید د طالبانو د طالب چارواکو سره وګوري، ځکه دوی هلته تللي وو که نور موارد هم شته؟ زه فکر کوم چې دا به هم په خپل په کابل کې د طالبان کوم چارواکي چې ناسي هغوی ورته ویلي دي چې چونکې زمونږ مشر مولانا هیبت الله صاحب هغه په کندهار کې ناست دی او هغه زمونږ امیر دی او د هغه پریکړه ورستنی پریکړه ده تر څو پورې چې موږ ته د هغه لخوا نه کوم امر نه شوی موږ مخکې څه نشو کولی. نو تاسو خامخا غواړئ چې کومه ضروري پریکړه ترلاسه کړئ نو کندهار ته لاړ شئ او هغوی موافق کړئ. نو شاید دا په خپله په کابل کې د طالبانو د چارواکو لخوا هغوی ته ویلی شوي چې اصلا مرجع د پریکړو په کندهار کې ده، باید تاسو هلته لاړ شئ. بله، مننه کوم. مامونځی صاحب، بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن د ازبکستان د ولسمشر سره د دوه اړخیزو همکاریو او افغانستان پر مسلې باندې خبرې کړې دي. ستاسو په اند د سیمې د هیوادونو همکاري د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان په برخه کې او د افغانستان وضعیت په ښه کولو کې څومره اړینه ده او څومره اړین بولئ؟ خلک وایي چې ملګری بدلولی شي خو ګاونډي نشي بدلولی. ګاونډیان همیشه یو مهم رول لري د یو بل سره. زمونږ خو بدبختانه چې موږ سمندر نه لرو نو مجبور یو چې په ګاونډیو باندې اتکا وکړو د خپلو تجارتي توکو او نورو ضرورتو لپاره د ګاونډیو له لارې خپل شیان بهر ته وباسو او د بهر نه نور شیان راوړو. نو په دغه اساس باندې بل دا چې زمونږ پولې ډېرې اوږدې دي د دغو ملکونو سره د پاکستان سره، د ترکمنستان سره، د تاجکستان او ازبکستان سره. نو دغه ساتنه هم په مشترک ډول باندې چې ونشي حتما مشکلات لري او ستونزې پیښ کوي.
ډیره مننه کوم ملګرو ملتونو کې د مدیریت د برخې متخصص ادریس ممونځی صاحب چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیسته. ستاسو د وخت نه مننه کوم. په خیر اوسئ. سلامت. مننه.